یو خبره په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته چلیږي او ځینې خلک اقوال هم ورکوي چې دا پلانکی ویلی دي یا یو مشر سړي ویلی یا د پلانکی صحابه نه روایت دي چې دریو کسانو ته د زنا کولو سزا معاف ده. نن موږ دغه مکمل تجزیه تاسو سره شریکو چې آیا دغه کوم کسان دي او یا که دغه ښځې وي نو دغه کومې ښځې دي. تاسو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو نیمه کې مه پرېږدئ ځکه چې ځینې کسان ویډیو نیمه کې پرېږدي او هغوی په مکمل خبره باندې پوه نشي. نو نن به تاسو ته دغه ټول تفصیل درکوو. د هر څه نه وړاندې خو دا خبره په ذهن کې کېنوئ چې زنا یو داسې عمل دی چې که واده کړی وکړي نو د هغه دپاره د سنګسار حکم دی، که هغه ښځه وي او که سړی وي. خو که ناواده کړی جینۍ یا هلک داسې کار وکړي نو د هغوی دپاره 100 کوړې یا 100 دورې دي چې دغه سزا به دوی ته ورکول کېږي او دغه شرعي سزا ده. نو درنو دوستانو اوس چې کومه خبره کېږي چې 3 قسمه کسانو ته د زنا کولو سزا معاف ده، نو مختلف قسم اقوال او مختلف قسم خبرې په دې کې کېږي. لومړی هغه کس یادوي چې هغه ویده وي او په خوب کې هغه سره دغسې بدکاري کېږي تر څو پورې چې هغه راویښ شي د خپل ځان دفاع وکړي. نو که دغه دوران کې وشي نو وایي چې دته د سزا معاف ده. دویم هغه کس چې د هغه د مزغو توازن ښه نه وي، خراب وي، یعنې لیونی وي او د هغه نه داسې عادت داسې کار وشي نو هغه هم ورته وایي چې معاف ده. او دریم هغه کس یاد شوی دی چې هغه نابالغ وي، بلوغت ته نه وي رسېدلی، د هغه ذهن پوخ نه وي. نو قدرمنو اگر که دا اقوال دي خو په دې کې ماته څه داسې حقیقت نه ښکاري ځکه چې زنا یو ډېر خطرناک او ډېر سخت عمل دی. اگر که زنا د وجود یا د دخول زنا وي یا د سترګو وي او یا د ښکلول وي، دې هر څه ته زنا وایي. که څوک یو چا ته ګوري یو غیر محرمې جینۍ ته ګوري نو هغه د سترګو په زنا کې حسابېږي. که یو څوک یو پردۍ جینۍ سره سملي نو هغه هم په زنا کې حسابېږي. نو د داسې قسمه بېحیایۍ نه خپل بچي خپل ځانونه ساتل پکار دي. او زنا چې دا د یو بېحیایۍ لاره ده، په دې کې هیڅ قسم ګنجایش نه کېږي. نو الله پاک دې موږ تاسو داسې نیکان بندګان جوړ کړي چې موږ تاسو د زنا غوندې د بد عمل نه ځانونه وساتو ځکه چې د دې نه مختلف قسم داسې مرضونه پیدا کېږي چې د هغه مرضونو علاج کول هم بیا ډېر ګران وي او ډېر زیات ناممکن وي ځکه چې د ایډز غوندې مختلف مرضونه د دې نه پیدا کېږي. نو قدرمنو دا یو جنرل غوندې تجزیه وه چې موږ تاسو سره دا معلومات شریک کړل. امید لرم معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. د نورو ښکلي معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ.